امین امین ان شاء الله. زه خو بس خو خدای تا دعا قبول کې، خو بس هغه مالدار الک لپاره قبول کې ښه چې واسه زه هم غریب یم او هغه هم غریب دی. بس نه کیږي، نه به ژوند نه کیږي. انشاءالله د خیر سره मैं उसको बोलूंगी गरीब तबाह दे, वो मुझको बोलेगा गरीब तबाह दे, हम दोनों का बीच में. हाँ तो फिर तुम उर्दू پرېږده پښتو به وایم داسې نه هډوکي پشکې ماتې کوم. خیر دی نو هغه به تا ته وایي چې غریب تباه دی، ته به هغه ته وایې. نو دا خو دواړه به بس ناست به یاست د خدای و نعمته. خو زړګي زه خو اول دعا کوم که خدای مې نصیب کا چې خدای نصیب کې نه بیا زه ګورم د هغه سټوري، د هغه قصه، د هغه میړه قصه زه بعد ګورم. اوس ټینشن نه کوم، پرېږده خدای مې تور درکوي کې ښه هلک درکوي، خو بس یو دعا مې دی که هغه بس مالدار هلک درکوي. بس خدای مهربانه دی مالدار هلک په جې په نصیب سي. د خیر سره ورځ به مې ورېنداره سي. بس بوډا هم چې دی مشکل نه دی انشاءالله. یو کاله بعد سیده هغه خو جنت ته ځې او پوره هغه پیسونه هغه ټول پیسې جایداد تا ته پاتېږي. لپاره دی ای هوښیارې ډېره هوښیاره یې. پښتو یې نه وه ډېره هوښیاره یې، یعنې بیخي چې خاوند ته جنت اړولې پیسو ته جې اړولې ده. ها او زړګي خو څه کوم اوس خو هغه دغه زمانه هسې دی، دا زمانه سیده نه، زمانه سیده نه دی. زمانه راله پیسو ته ګوري. थोड़ा सा सोचो, अगर मैं टिक टाक नहीं होती, अगर मैं कोई लड़की नॉर्मल वाली लड़की होती, कोई मुझको बोलता तुम मुझसे शादी करो, नहीं बोलता ना, सारा दुनिया मतलब ही है. नहीं तुम सुनो मेरी बात सुनो, कोई ऐसा लड़कियां ورته وایي که چې هغه भी है कि इतनी लड़कियां पसंद करती है कि वो सादा पादा बस کور کې کښېنول है. کور کې کښېنولې ها پیسې نو ورکولې مازې دغه ته کښېنو. څوک پیسې نه درکوي؟ نه مطلب مې دا دی چې ځینې خلک داسې دي پښتو وایي، ځینې خلک داسې الکان داسې دي چې داسې نجلۍ داسې الکان زه او تا هیڅ رای نه درکوي. هغه موږ ته یعنې هغه دغه علاقه وایي جایداد والا را مخته که او که نه جایداد والا چیرې یاست؟ څوک چې ډېره حتی زه خو وایم چې خره هم لري زه مشکل نه لرم، خو یو لس خره لري، یو لس بکري، یو لس شتر، هغه کیمل، یو لس غوا، یو لس میخه، یو لس هغه ټول شیان چې دی په حساب کې بیا هغه الګ ښه دی. هسې سړی خو بیا یا رښتیا دې وویله زیبا ګلې، دا خو در سره منم سترګه بوم درته ووم. دغه په دوبۍ کې تېروم چې الګ پیسه لري، بیا زه خو لندن ته چکر ځم، زه هولنډۍ ته، زه جورجیا ته ځم. بیا خو نو ارادي چې غټې چې موږ خواران غریب تباه دی. بس نو هسې خو وایم نه مړه چې غریب تباه دی، غریب تباه دی، ما او تا خواران یې تباه یو. بس خو تا زما لپاره دعا کوه، زه ستا لپاره دعا کوم. خو هسې دعا کوه، اوس پرېږده، اوس لږ دعا چینج کوه. ښه دعا کوه هسې هلکان درکوي چې په یو کور کې او دعا هم ډبل کوه چې ډبل مالدار یې. ښه
یو الګ ستا لپاره یو الګ زما لپاره ښه یعنی دواړې یونیسو د خیره وی یو کور کې زو یو کور برباد کوو ولې زه یو کور برباد کوم ته یو کور برباد کوي زه دوه یو کور کې زو یو کور برباد شو ښه یعنی جلا جلا نه بربادو دا یو کور بشه برباد کو او کنه بس بیا خدای مهربانه دی یو دوه ورونه به یې مهربانه بس یونی بسو د خیره امین 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 مالداره نه پرېږده په ژبه کې مالدار هغه لفظ مه پرېږده د ډېر امپورټنټ مالدار ښه یعنی مالدار هره پلا یاد کړم لازم دا چې دعا چې قبلېږي اوس په غریب سړی دعا قبلېږي بیا څه کوم نه د غریب نه یادوم هیڅ الګ مه یادوه وایه چې مالدار هسې وایه ښه مالداره بس الله پاک چې مالداره په نصیب کړ बोलता है ना कि कबूलियत का घड़ी होता है कबूलियत का वक्त होता है हम लोग कुछ भी बोलते तो वो कबूल हो जाता है तो तुम मालदार अलग कि हमारा ये बात तो सही है वो वर्ड कबूल हो गया ना तो हम दोनों को साथ में मिल जाएगा ऐसे खजाना पापा मैं तो बोलती हूँ ना कि ऐसा लड़का के साथ शादी करेगा वो कोई बात नहीं हर दिन चोरी करेगा जेबा गोल څنګه به ښه په زرو کې پټ یو نه ما نه سترګه به هم درته ووامه وای خدایا زما زړه نور زړګیه نور څه خبرې دي الحمدلله شکر دی څنګه ښه خوند کوي داسې یو ګړی مسخرې دا دوستان یې سریس وانه ښي څوک همدا دوستان سریس نسي زیات پښتو نه پوهېږم خو لږ زما دماغ کې راځي او زه بیا ځي خو زه به ستا سره زما دا ګلابي اردو وایم لږ به ګلابي اردو ډېر ښه وایي ډېره ښه ګلابي اردو وایي که نه अच्छा मेरी उर्दू थी सही है यानी हाँ والله कि तुम्हारा उर्दू है ना जैसे आप जो रसगुल्ला होता है ना जो जलेबी होता है ना वो वाला वैसा है इतना अच्छा है मैं मर जाऊंगा अभी नहीं मर जाओ नहीं खुदा ना करे पहले मेरा शादी करवा कर यू तुम अपनी शादी के गम में है मेरी मरने की गम नहीं है नहीं زړګیا دا ژوند او مرګ خو نصیب دی حق دی خو خدای مې هغه وعده نصیب کاوه دا خانه وعده مې نصیب نه کیږي رښتیا هم خدای هغه وخت مرګ ښه خوند کوي چې مثال د ارمانونه چې پوره سوي نه لکه ستا د جایداد ارمان دی زما بالا داسې انسانان ارمانونه لري نه نه زړګیا وګوره واوره صرف جایداد ارمان نه لرم یو نور څه شي چې تور یې کې سپین یې کې هر شی یې پرېږده نو پرابلم ښه هسې الګ میلې هسې الګ میلې کې پیسه زه وایم وا چې جایزات زه وایم و هغه وایي زه دومره غوا لرم زه دومره میخه لرم زه دومره بکري لرم زه دومره بکره لرم زه دومره چرګه لرم زه دومره شتران لرم زه دومره خران لرم اته خو خپل ملک کې خر هم قیمت لري زړګیا رښتیا والله خو که دغه ظالمتوب د سره وکړي چې زیبا ګلې هر څه درکومه جایداد هر څه مګر دا پسونو غواوی و داشان به رساچه ها نه समझ नहीं आया क्या मैंने कहा अगर ये लड़का तुम्हें बोल दिया कि मेरी जायदाद तुम पे कुर्बान लेकिन ये मेरी गवाही उदाशान की है कि मुझे वसाता ब्याता जायदाद स्ता कबूल वही स्ता न कुर्बान नहीं मैं समझ नहीं आया हुआ क्या
اچھا درې کې به هم کوشش وکم که په درې پوس ولې اوس دا درې څنګه ده دا واده خبره درې مې بیخي د سوچ مشکل نشته زه ټول شپه لرم ټول شپه تا سره کښېنم خبرې کوم دغه واده ښکلې ښکلې خبرونه د زړه کې ډېره خوند درکوي زه غواړم چې هسې خبرې کوم واده خبرې کومه خبره ټوله شپه لرم خبرې کوه زه چې په انګلیش خبرې د سره په اردو کې کوه چې اردو نه پوهېږم په پښتو کې په فارسي کې په مطبعه جعفر راته زده یې که نو ها ما وایي मैंने कहा कि ये आपका तो ब्रेक मारो ना तो तुम थोड़ा ब्रेक मारो तुम हाँ करती नहीं मैंने कहा कि अगर ये लड़का तुम्हें बोल दिया ओके कि मेरी जायदाद तुम पे कुर्बान लेकिन ज़ेबा गुल तुम आ जाओ ये मेरी غواوی چی میگه गाँव सफा करो वही जर्जिया मैं उसका गाँव भी सफा करेगा उसका जमीन सफा करेगा उसका टमाटर सफा करेगा उसका प्याज का पूरा मैं सब कुछ सफा करेगा उसका किनारा को पूरेंगे داسې جایداد یا زیبا ګل داسې جایداد صفا کوم صفا کېږي صفایي خو نفس ایمان دی زړګیا زه په صفا کوم ऐसे ग्लव्स डालता है सफा करेगा बोलेगा क्या जाओ राका हुआ नहीं अगर وګوره یو غوا قیمت پوهېږي څنګه دی یو لاک افغاني افغاني نه افغاني کالدار زه मैंने कलदार एक गवा की कीमत والله چې کې वो कुछ को 10 غوا देगा मैं बोलेगा जार د سل بار زتا نظر شوما کې غوا کې هر شي کوي ز صفا کوم څه مشکل لري نو دا خدا سي خبره زیبا موږ ولا شغت جایدادار خلک یو تا لري چرګان لري چرګان پسه غواوې ټول شان تا ورور لري کنه لري وېستانه قربان فاطمه جان وېستا ورنا قربان ورور لرم خدا څنګه چې تا ویل یو نه چې شاغه بسو ها ورور خو مې لرم او ورور ته جو غواړم नहीं उलोर कबीर बड़ा दे के छोटा दे पा उम्र के सुनो उम्र वाला फातिमा जान रोड प्रेंदा सप्लान चढ़ता दे توبه وکړم خدای پاک دې وبخشي ولا چې دا ټول جایزه خو پلان نه دینا ما ته خو نمبر مکه هغه خدای پاک دې ما پلان وبخشي پلان نه لرم خدای وبخشي امين کې د ټوکې ده زه خو خیر ده خدای مغفرت کوي خو لور نمبر راکا لور بل خزه لري که نه لري بس هغه دا وای چې یو لاس دانې وکړه یو لاس دانې خو خوند نه درکوي نه بیا زیباګل خو سټینډ آوټ نه کوي خو جایداد لري هغه بیا د هغسې په وسه پوره ده زړګیا دومره لکان دي نه په دنیا کې او پوف ته پوهېږې اوس پوهېږې زیباګل اوس کمنټ کې ټوله راته لیکي یو وای زه چې ورور یم بل وای زه چې ورور یم ورونه مې پیدا سوله ماشاءالله اوس به د دا ورونه غم څنګه وخورم ته خو یوه دانه یې خو زه خو دعا کوم اوس خدای خو تا ته دومره ورور درکوي چې بس د دنیا ټول وایي چې فاطمه وروران ټول زنده باد د فاطمه جان ولې زه به چکچوکو ته ناسته یم چا ورونه پیدا کو ولې زه زړه نه لرم
نه زه خو هسې نه وایم زړګیه ستا زړه ډېر کوچک دی سمول دی هسې زه نه وایم پښتنه خو پوه شه نه یعنی دا یو ما سیوا یعنی دا نور شه سر می خلاص شو سر لږ خلاص کوه که نه زړګیه نه که بیا مې سر نه خلاصېدی بیا چکوش راواخه را خلاص یې که دا خبر چې دی دا زما واده خبره ده پوهېږي خپل د واده کم خورې داسې ورور دلته لیست کوه مشکل نه دی واده جز ده چې زه واده کوم نه دغه ټول رانن بلوک کوه وایه زه مخ دې ورکه شه اوس دې به نو دا ورونه مې ډېر سوله ته یوه دانه یې دا به څنګه سي زړګیه خو دا ټول پیکچر فوټو ماته درکې واغه دا ټول جایزات فوټو نه را سینډ کا د مځکو عکسونه به هم درې سینډ کړمه عکسونه پرېږده خیر کوئی بات نه پلاستیک سرجري پوهېږې پلاستیک سرجري هغه زنده‌باد هغه ورور بینک سټیټمنټ راکړه زه بس بینک سټیټمنټ ګورم دا شکل صورت قد مد ټول پرېږده ټول پلاستیک سرجري زنده‌باد سمه ده دا یو زه به د زیبا ګل ورور سم سمه ده بره باغر اوکې زما ورور ټلیفون راځي سمه ښه نور وایه زړګیه والله داسې کیسې دي چې د ودو خبرې دي دا واده خبره ډېر خوند کوي نور وایه نور داسې ښکلي خبرونه وایي زما زړه پرېږدم یو بیا ونه وایه چې فاطمه ماته داسې کیسې نه کوي ما داسې کیسه درته راواسه چې دا زړه مې یو دم در ښه کوي فاطمه زه خو وایم زه ستا هغه ښکلې سترګو نه قربان دغه ښکلې جبو نه قربان خدای دې نه کوي ښکلې خبرې کوئ دا ښکلې خبرونه قربان د ستا ټول ورورونه قربان نور وایه یا خدای دې نه کوي دشمن دې زما او تا نه قربان سي نه دشمن نه ورور دشمن نه خو مخ دې وړکه که دشمن ولې ورور قربانه یې خواره کوي نه زه ورور نه قربان شم زه د ستا ټول ټیکټاک ورونو نه قربان شم پرېږده هغه یو مالدار کور ګوره هغه بینک سټیټمنټ ما ته راسنډ کا پرېږده زه ګورم ښه بیا انشاءالله زه تاسو نه قسم په خدای کې هسې یو غټ عربي سونا تا ته درکړم په خپل واده کې بیا نو ګولډ سیټ تا ته درکړم پوهېږې بس پر څه شي پر ښایستې مو سلام وایه وعلیکم سلام خلیله ده خلیل څه وایي خلیل ته وایه خلیل وایي ها خلیل وایي پر ښایستې مې سلامونه وایه یعنی وایي پر بیوټیفول مې سلامونه وایه بیوټیفول څوک دی هاي مې عمل جوا تا ته وایي ورم وایه بینک سټیټمنټ راکا چې ستا بینک سټیټمنټ بیوټیفول یا شایسته یې زه هم شایسته یم چې ستا بینک سټیټمنټ شایسته نه یې زه هم شایسته نه یم زه ستا سلام هم نه اخلم وجلې نه دا دنیا پوهېږې ډېره مطلبي دی د هغه دنیا سره نه په مطلب کې په مطلب سره زه ایوه چې تا دنیا سره ایوه یې بېله چې شي دی را یاد یې نه کې ها ایوچ دی ایوچ څه دی ها تا ویل ما خبره وکړه تا ویل ایوه ما ویل دا ایوچ دی ایوه ښه د ایوه یو فروټ دی دلته په امارات کې په دې مینس کې فروټ هم ځای سو فروټ دی دلته
دلته فروټ دی، ډرای فروټ دی، او چای دی، او ټیبلټ دی، هر شی دی دلته. بس هسې زه وایم چې تا چې هلک ګورې زما لپاره هسې مالدار هلک ګوره، چې زه چې هغه کور ته هم ځم زه هسې فروټ مروټ ګورم. ښه اور زیبا ګل جان زیبا ګل وایه. ما ویله ما هغسې ما ورون ته کوزده کول، ورور ته مې کوزده کوله وه، اوس خو مې دا دی ته پیدا کړلې، نو بالا یعنې بسم الله کړم. नहीं उर्दू जमा सर खलास का लग पारसी के मैंने कहा हाँ मैंने कहा कि मैं वैसे भी भाई की शादी कर रहा थी, तो तुम पैदा गई कि उस यानी बिस्मिल्लाह कुने वो दरे पर गडस ना 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 استا اصلي ورور دی वो مالدار دی کنه دی که غریب مالدار پښتنې مه کوه د مځکې لرو والا زړه نه چې دغه به در واستوم بینګ فاطمه وګوره راشه په پرایویټ کې راشه ښه اله زر شه په پرایویټ کې اوس زه ته بسم الله او زه بسم الله کوم او ته صدق الله العظیم کوه راشه په پرایویټ کې راشه راځه پرایویټ کې به دا خبرې کوو بیا سټیټمنټ هم درلیږم په پرایویټ کې کوه ښه سړیه نو هغه دغه جنت یې ها چش مې ویل یې ما ویله اوس ما وایي زه چش دې ویلیم دا وایي چې تا ستا ورور واده غواړي ښه وایي که نه وایي تو بولا ابھی بات کو نہیں بدلا ابھی میرا بہت امید جاگ گیا ابھی میں پورا نہیں میں نہیں بدلاؤں گی یہ بات فوٹو تو چھوڑو فوٹو سینڈ نہیں کرو اس کا بینک کا سٹیٹمنٹ سینڈ کرو اس کے پاس مرسڈیز ہے کون سا تمہاری مطلب یعنی تمہاری مطلب اصل بینک سٹیٹمنٹ پیسے میں ہے ہاں اچھا خیس پہ نہیں ہے کہ میں اس کی فوٹو دکھاؤں اچھا تو پھر ایک بوڑھا کو کہوں گی کہ تم میری بھائی ہو جاؤ یک دختر پیدا ہوا کوئی بات نہیں بوڑھا کو لے کر آؤ کوئی بات نہیں کیا مشکل ہے ٹھیک ہے بیانو ٹھیک ہے بوڑھا تو 1-2 سال میں تو جائے گا نا جنت میں ہمارا انتظار کرے ورور خبره یم یعنی زه خپل جایدادار یم نه مانه ګوره زه دلته ولې بهر نظم ټوله ورځ دلته په ټیک ټاک کې کښېنم زما کم قرضدارونه دي تا پوهېږې نه پوهېږې ټول دلته په ټیک ټاک کې زیبا ګوله کوه خو د خلک خو نه پوهېږي چې زه دومره قرضدار یم ټول عمر دلته قرض اخلم هلته قرض اخلم هلته قرض اخلم رښتیا هم نو زه چې دومره په قرض کې غرق یم دغه هلکان خو ټیک ټاک هلکان خو پرېږده دغه نه هسې
خانه خراب سره ته ویله وای ورته وایه چې ښه ځوان دی مګر په نس کې وساته یعنې مطلب یې دا دی چې ډوډۍ وشان ته خرچې ته راکوه مګر دغې خرچې وای ته راکوه دا یې لا بله چین ته چې وشرمولو مزیه موږ چې صفت وکړي نه 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 زړګي هغه هسې هلکان نه زه 100 کیلومتر دور ځم زه ولې بیا واده کوم چې زه هلته کور درکم و خوراک درکم چې درکم بیا زه میړه شوم هغه ښځه شي اوکې بیا تام بیبي راکه تام بیا راشه پرایویټ ته دلته پرېږده خبره خرابېږي راځه پرایویټ ته پرېږده زه دومره په پښتو نه پوهېږم اوس خپل نه کنځلې کوم پرېږده د ټیک ټاک پښتو پرېږده اوس خپل کنځل هم کوم پرېږده زه دومره په پښتو داسې نه چې ځانو ته کنځل وکړو میرا مطلب تھا کہ بچہ کا خیال رکھے گا لیکن وہ پختو غلط نکل گیا ورته شه بیبي درکوم وای بیبي اوکے میرا غلط میرا کہ غلط نکل گیا وہ میرا مطلب تھا کہ بچہ کا خیال رکھے گا وہ غلط گاڑی غلط میں سمجھ نہیں میرا گاڑی پختوں میں غلط گم جاتا ہے مجھ کو سیدھا جانا ہوتا ہے وہ یو ٹرن مار دیا پرېږده خو فاطمه زړګي وګوره ښه ته راشه په پرایویټ کې ښه زه خپل زما یو ملګری دی د دلته انتظار کوي ما نه کال کوي وایي چې راسره لایف میچ کوم زه انشاءالله تا سره خبرې کوم ښه زړګیه اوس زما لپاره ډېره دعا کوه خو صرف هلک مه وایه په دعا کې مالدار هلک وایه ښه یا بېغمه اوسه دغسې وایم مالدار هلک ستا نه قربان ستا دعاګانو نه قربان شمه ستا خدای قبول کا خوشحاله سولم زیبا جانې چې خبرې مې د سره وکړې انشاءالله بیا د خیر سره که ژوند و بیا خبرې سره کوو انشاءالله زړګي انشاءالله خپل خیال وساته ښه چې تا رول لري خپل رول خیال هم وساته ښه خدا बिल्कुल ऐसा था मेरा किस्मत उसके साथ हो जाए ना उसका ख्याल रखो ठीक है उसको देखो पैसा इधर उधर मसरफ नहीं कर उसको बोलो कि पैसा को हाथ नहीं लगाओ जेबा भी आएगी ठीक है سمند دا خبرې چې زور ته کوم هغه یې اورې په سر سترګې منې اوکې زړګیه خدای پامان په مخه دې ښه خدای پامان سلام علیکم خدای پامان हाय अस्तगफिरुल्लाह खाना खराब तुम लोग तो मुझको पश्तो सिखा सकते हैं ना तुम लोग सिर्फ बैठ कर इधर हा